په معده کې د باد پیدا کېدلو لاملونه او علاج. اکثره خلک له ډوډۍ وروسته د معدې د باد په ناروغۍ اخته دي چې له دغې ناروغۍ څخه د خلاصون لپاره د هرې نسخې څخه استفاده کوي. نویو طبي څېړنو د معدې د باد د پیدا کېدو یو څو لاملونه ښودلي چې هغه ځینې خواړه دي چې د هغو له خوړلو سره په معده کې باد پیدا کېږي. د معدې د باد پیدا کېدلو لاملونه: لومړی، سبزیجات په معده کې د باد پیدا کېدو لامل کېږي لکه کچالو، ګلپي او داسې نور. دویم، هغه مشروبات چې ګاز لري لکه پیپسي، کوک، سټینګ او داسې نور. دریم، هغه میوې چې ډیر شکر لري لکه کیلې. څلورم، په ګرمو شیدو کې د بورې استعمال. د معدې د باد له مرض څخه د خلاصېدو لپاره دا کارونه باید ترسره شي. لومړی، باید له دغه پورتنیو خوړو څخه لږه استفاده وشي. دویم، د معدې د باد له خلاصېدو بله طریقه دا ده چې باید خواړه د خوړلو په وخت کې ښه معده شي. دریم، سپورت د معدې باد ورکوي او همدا ډول د خېټې د اوبو د کمولو چې کوم حرکات دي د معدې د باد د ختمولو سبب کېدای شي.